السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په فیسبوک کې، په مسنجر کې، په واتساپ کې او د هغه په انټرنیټ کې د خپل انګلیش خط په پښتو باندې ترجمه کوي. یعنې ملګرو که چېرې تاسو غواړئ چې انګلیش خط و پښتو ته ترجمه کوي، نو دغه به تاسو څنګه کوئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو مخه به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې به ملګرو تاسو ولیکئ سی یو ډکشنري. ملګرو کله چې تاسو یو ډکشنري ولیکئ، دغه ایپس به تاسو له دې څخه انسټال کړئ. دغه رقم ګوره ما دغه ایپس انسټال کړې ده، نو تاسو به هم دغه ایپس له دې څخه انسټال کړئ. ملګرو د دې کم ریټینګ ده 4.4 یې ریټینګ ده او د هغه رقم 50 میلیونه خلکو دغه ایپس له دې څخه ډاونلوډ کړی ده. نو ملګرو دغه ایپس به تاسو هم له دې څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې ملګرو دغه ایپس تاسو له دې څخه ډاونلوډ کړئ، تاسو به بیا راشئ په دغه ایپس به تاسو خلاص کړئ. ملګرو کله چې دغه ایپس تاسو خلاص کړئ، تاسو په دې کې یو څو سیټینګ وکړئ. کله چې ملګرو دغه سیټینګونه تاسو په دغه ایپس کې وکړئ، بیا که تاسو په یوټیوب کې، هغه رقم په پلی سټور کې، یا هغه رقم په واتساپ کې، په مسنجر کې، په ګوګل کې، که هر ځای تاسو خط له انګلیس څخه پښتو ته اړوئ، هغه بیا تاسو اړولی شئ. نو ملګرو دغه رقم به تاسو دلته ډن ووهئ. کله چې ملګرو تاسو دلته ډن ووهئ، دلته به تاسو انګلیش ولیکئ او دغه رقم دلته به تاسو راشئ په دا بله خانه کې به دلته تاسو پښتو پیدا کړئ. ملګرو تاسو به انګلیش ټو پښتو پیدا کړئ. ملګرو ګوره دلته به انګلیش ټو پښتو تاسو پیدا کړئ. کله چې ملګرو تاسو انګلیش ټو پښتو پیدا کړئ، تاسو انګلیش ټو پښتو، انګلیش ټو عربي، انګلیش ټو فارسي، انګلیش ټو انګلیش ملګرو، یعنې هر زبان ته تاسو له یوه زبان څخه بل زبان ته خط اړولی شئ. ملګرو ګوره دلته به تاسو په اول زبان کې انګلیش او په دا بل کې به پښتو. دغه رقم ګوره ملګرو بیا به تاسو راشئ په دغه دلته به په دا کونج باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په دا کونج باندې کلیک وکړئ، دلته به بیا تاسو راشئ په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ، یو تر ټولو مخ به تاسو راشئ ملګرو، دلته به ورډ لاک سکرین، ملګرو تاسو به دا اپشن پیدا کړئ. دغه اپشن به دلته اون وي، دغه به تاسو آف کړئ. ملګرو کله چې دغه اپشن دلته تاسو آف کړئ، دغه رقم به په بیک لاړ شئ. بیا به دغه رقم ملګرو تاسو راشئ کاپي ټو ټرانسلیټ. ملګرو تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ، دغه اپشن به ستاسو موبایل کې آف وي، تاسو بیا اون کړئ او دغه رقم ګوره دغه اپشن به هم تاسو سره اون کړئ. انسټیټ کاپي ټو ټرانسلیټ دغه اپشن به دواړه تاسو اون کړئ. کله چې ملګرو دغه تاسو اون کړئ، بیا به تاسو له دې ایپ څخه ووځئ. ګوره ملګرو کله چې تاسو له دغه ایپ څخه ووځئ، یعنې یو ډکشنري به تاسو آف کړئ. کله چې ګوره ملګرو هر ځای انګلیش خط لیکلی وي، تاسو به صرف او صرف هغه خط پیدا کړئ. کله چې ملګرو تاسو هغه خط پیدا کړئ، تاسو به هغه خط دا رقم تاسو راواړوئ. نو ګوره ملګرو هغه خط په تاسو دا رقم کلیک باندې ونیسئ، هغه خط به ټول سلیکټ کړئ. ملګرو کله چې ګوره زه هغه خط سلیکټ کړم، هغه خط که هر ځای وي، که په میسجانو کې وي، د هغه رقم ملګرو که چیرې په واتساپ کې وي، یا د هغه رقم په مسنجر کې وي، که هر ځای وي، هغه خط تاسو ملګرو دا رقم ته چوز کولی شئ، سلیکټ کولی شئ. ملګرو کله چې هغه تاسو سلیکټ کړئ، صرف او صرف به تاسو کاپي ووهئ. ملګرو ګورئ کله چې تاسو کاپي ووهئ، هغه خط به اوس له انګلیش څخه پښتو ته ترجمه شي. ګوره ملګرو دلته هغه خط تاسو ولیدلی شئ، دلته هیلو سر وین آی اوپن فیسبوک آی ډي آی لوک اټ لایک انفارچونیټلی. دغه رقم ګوره ملګرو ما دلته خط لیکلی و، هغه خط بیا اوس دلته له انګلیش څخه پښتو ته ترجمه کوي. نو ملګرو په دغه ذریعه سره تاسو کولی شئ چې انګلیش خط و پښتو ته ترجمه کړئ. که په نیټ کې وي، که په یوسي براوزر کې وي، هغه رقم که په واتساپ کې، که په مسنجر کې، که په هر زبان کې هغه تاسو کولی شئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښ شوې وي. که ویډیو خوښ شوې وي، ویډیو د سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. او ملګرو که تاسو هرې ویډیو ته ضرورت لرئ، موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.